د پښتو یو نوې ټپره زموږ یو ملګري جوړه کړې ده هغه ډالۍ کوم چې د جانان یاد اسلام آباد دی د جانان یاد اسلام آباد دی زما د زړه کابل قرار څه نه پرېږدي په ډېره موده پس مې سترګې لږې شان خوږې شوې په ډېره موده پس هغه سړی مخې له راغی ستړی مه شي بدریکمه په خیر ډېره مننه نزار بھائی د ټولو نه اول زه راغلی د لر او بر درنو پښتنو ته د زړه د تله هرکلی او ښه راغلاست وایم او بیا ورته د دې کوچني اختر ډېره ډېره مبارکي د زړه د تله وایم د هغې نه علاوه د شمشاد تلویزیون او د هغې د مشرانو او د ټول ټیم ډېر زیات ممنون او مشکور یو چې دا دومره ښکلې ټولنه دلته جوړه کړې ده او زه به درته دا یو حقیقت ووایم چې زما په 14 کاله د اماراتو مسافرۍ کې دا د ټولو نه ښکلی اختر دی چې دا څنګه مسافرو سره یو ځای او په کوم شان باندې تېر فضلحکیم وروره زه د خپل طرفه او د شمشاد تلویزیون له طرفه د دې ناستو ټولو درنو افغانانو له طرفه ستا یو نړۍ مننه کوم چې دا نننۍ غونډه دې را جوړه کړه تا پکې ډېر ځان ستړی کړی ډېرې منډې تړلې مونږ سره کړې دي ستا په ورورولۍ او په ملګرتیا مونږ هم یې ښه ډېرې ډاډوي دا راته ووایه ستا څومره وخت وشوې مسافرۍ او نزار بھائی څنګه چې ما تېره کړه 14 کاله مسافري مې وکړه او لګیا یو له ګورو چې تر کومې پورې کولی شي نو د خپل وطن د یادېږي مور پلار نو خویندې تاسو به کور والا دلته دي نو دا مسافرۍ دغه احساس خو به هغه چې تریخ نه وي لکه مونږ ته چې څنګه دي نزار بھائی دا یو حقیقت دی څنګه چې زما یو مخکې یو ورور وی چې په دې زمونږ خپله خاوره چې کومه ده زمونږ کومې لوټې لوټې کلي چې کوم دي زمونږ هغه پولې چې کومې دي هغه مونږ په ډېرو لویو لویو ښارونو او په بنګلو باندې چا سره نه بدلو او چته هم هغه اختر او هغه مزې هغه دلته کې نشي پیدا کېدی نو اختر خو د کلي اختر وي خو بیا هم د شمشاد ټلویزیون په ځلنده هنداره زه د لر او بر ټولو پښتنو ته بلکې چې څوک هم مسلمانان دا پروګرام ګوري نو هغوی ته د کوچني اختر د زړه د تله مبارکي ورکوم او د خالد حسرت صاحب یو ښایسته شان شعر دی چې هغه یو دعا ده هغه هم تاسو ته ډالۍ کوم اختر ځان سره د امن په سرلي راوړه اختر ځان سره د امن په سرلي راوړه یار له ګلونه راوړه ما له خوشحالي راوړه او چا مې د ګل ګل وطن خاوره د نظره کړله چا مې د ګل ګل وطن خاوره د نظره کړله لوګي کومه ترې جانانه سپېلني راوړه ډېر ډېر ښه یو جهان مننه ستا ستا په ملګرتیا په ورورولۍ موږ نازېږو ډېره مهرباني ستاسو نظار صاحب او د دې ټولو درنو پښتنو ډېره ډېره مننه چې دې راغلي دلته ناست ستاسو ډېره مهرباني ډېره مننه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم